فينا المقال قد اقتنى في مدحنا كل اليوم. حدیث شریف کی راضی نبی کریم علیہ السلام فرمایا یا معاشر النساء، اے د ښځو جماعت واورئ، تصدقن خیراتونه کوئ، فانی اریتکن اکثر اهل النار. زه چې معراج ته ولاړم ډېری په دوزخ کې ښځې وې، دینداري نه مراتي، لمونځونه اکثره نه کوي، لباس خراب یې پر شرعي طریقه نه برابر. حدیث شریف کې راځي کاسیات عاریات، داسې ښځې به د جنت بوی لا ونیویني، کاسیات عاریات، په ښکاره چې ورته ګوري لباس یې اغوستي دي، په حقیقت کې لیڅي دي. دا کم لباسونه تر دې ځای پورې لاسونه لڅ، تر دې ځای پورې ګریوانونه لڅ. دا حدیث شریف دی. په ښکاره چې ورته ګوري لباس یې اغوستي، په حقیقت کې لیڅي. په داسې ډول سینګار او رفتار او ګفتار د باندې راوځي چې خلک ځان ته مایله کوي، مائلات خپل خلق ته مایلي، مومیلات نور خلق هم ځان ته مایله کوي. رؤوسهن کاسنمة البخت المائله، ویښته یې داسې پر سرو باندې تړلي لکه د اوښ بوک. دا 1500 کاله مخکې د پیشګویي نبی کریم علیه السلام. لم يدخلن الجنه، داسې ښځې به نه جنت ته داخلي سي، ولا یجدن ریحها، او د جنت بوی به لا ونه ویني. حال دا چې پر 1500 کاله فاصله باندې د جنت خوشبویان احساسېږي. د الله څخه دې وویرېږي، تقوا چیرې ولاړه؟ كوني بأخلاق المنى درا نقيا بل كنين، ولتشمخي في كوننا كالنور يهدي التائهين. تعليم الإسلام راديو.